نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمره تکلیفونه هغه نیازبین پیغمبر الله تعالی ته خوښ پیغمبر سونه تکلیفونه د دین اسلام د وجه نه برداشت کړي دي چې هغه به نفل کول یا منځ به کولو کافران برالل ای د پاسه بي د اوخ لره وغورځول د اوخ لره بدوی په بیالي وزن په بیالي ابي وتا سر د پاسه وغورځول حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها براله ای په وړو وړو لاسونو باندې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه لره نو دونه تکلیفونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ ستاسو لپاره برداشت کړی دي یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کټ کې پروت دی تکلیف ته وتا کله یو سیټ ته کټ کې کله بل سیټ ته وړي کله یو سیټ ته وړي کله بل سیټ ته وړي اخره کې هغه د کټه بازو چیو کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به خپل اخیره داسې کېخوا او جوغ زور خېټه لا ورو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وتعرض یا رسول الله سو وجه د ست تکلیف ته درتا وای عائشہ لوګرا تړيره لګېدلې نن پنځم شپږم ورځ د چبا یو نوړې روټه نه خوړلې دویش ورځې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې چولنه لګېدا دویش ورځې په ستوانو په ګجرو باندې به گزاره کوله حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته داس ناممکن نو یو دوی الله تعالی ته کړوي فورا الله تعالی ته هر څه مهیا کول ولیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی ما امت ته جب تکلیف رسی زب مزو چرچو کې ژوند نه تیرو د امت ته پاره دونه تکلیفونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام برداشت کړی نن امت ته وری په کم طرف روان دي چې سنت خبر راشي مله سنت دي کنه وای سفر خو نه دي صحابه کرام وبوي چې دا سنت دي ای چې به سنت کول کنه دا سنت ته موږ یې مله دا سنت دي زمونږ وغه کې فرق دی کنه وې دا سنت ته ولی به پرېږدو موږ مله سنت ته کنه پرېږدو مله ستړي ونن وې پرېږدو او صحابه کرامو ته چې برال دا سنت دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه ده هغه به چې وړو کې سنت کنه باغی باندې به عمل کولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل داسې تیرېدو نو د ونه شاخ داسې راخته شوی هغه نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرخ کته کو او تیر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام بیا قصدن داخل دل او سر به کته کولو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته سرخ کته کړی دی بیا د شاخ کټ کړی شو نورونه موجود وا خو شاخ کټ کړی شو صحابه کرام چې بیان تیرېدل اسې به سبه سرخ کته کولو یو ولی دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سرخ کته کړی دی سنت مونږه ادا کوو وخت تیرېدو ټول صحابه کرامو د صدیق اکبر دور رو رسیدو هغه کې بم صحابه کرامو سرخ کته کولو داخلتا ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته سرخ کته کړی دی بیا چې کله د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور رو رسیدو او دا کاونه چې دا غي کټ کبیا وی اسنه جدل د شرک شروع شي په اخره زمانہ کې د دې به سو عزت کې د سجدي شروع کی دا غیر نه دا کاونه بیا کټ کا دومره باغی د سنت او خیال ساتلو یو سنت معمولی سنت نه دی ګورئ اخر زمانہ کې یو سنت ژوند کول د سل شهیدانو ثواب په الله تعالی ورکړي انسان ته او یو شهید سونه اوچته درجه ده شهید وینه لازمه کې تر رسیدل نه وی چې الله تعالی د بخنه کړی ټول ګناهونه معاف کړی او چې شهید وی کنه دی به هغه او یو کسانو شفارس کوي او بیا کسان به د په شفارت سره الله تعالی جنت ته داخلي دومره اوچته درجه ده او یو سنت چې چا ژوند کو هغه سنت چې څوک په عمل نه کوي هغه باندې بیا او مضبوطه سره دې عمل وکي د سلو شهیدانو ثواب به الله تعالی ورکړي نو سنت زمون خلک وایي سنت له جمعې پورس خو بیا څوک سنت وکړي نه بس فرض وکي بس منډه وخی بیا څوک کوئی کور کو څوک کوئی سو څوک کوئی ساوړو بیا کوي نه موږ سره خدای یو سنت ته